كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال المؤلف رحمه الله: باب من الشرك الاستعاذة بغير الله. ډیرو محترمو قدرمنو اوریدونکو، که مو په یاد وي موږ یوه قاعده ذکر کړې وه د شرک اکبر او د شرک اصغر په باره کې. د دغې قاعدې پیژندل او په هغې باندې ځان پوهه کول او د هغې حقیقت ته ځان رسول، دا په باب د دې موضوع کې چې شرک دی ډیره مهمه او انتهایی ضروري او لازمي خبره ده. وجه دا ده چې د دغې په معرفت سره دا باب سړي ته واضحه کیږي او د دې ټول تفصیلات او جزئیات دا ورته روښانه کیږي. نو موږ ویلو چې شرک اکبر دې ته وایي چې ان یصرف العبد نوعا او فردا من العبادة لغير الله. کله چې یو بنده د عبادت یو نوع یا د عبادت یو قسم دا د غیر الله دپاره وکړي، نو په دې باندې دا مشرک کیږي او د اسلامي ملت نه خارجېږي. وجه دا ده چې څومره د عبادت انواع چې دي دا به خالص د رب العالمین دپاره ادا کولی شي. بیا موږ مختصره دا اشاره کړې وه چې د عبادت ډیر انواع دي، مثلا منځ، روژه، رکوع، سجده او همدارنګه حج، ذبح، قرباني، نظر، دا ټول د عبادت انواع دي او خالص دي د رب العالمین دپاره. او په دې انواع د عبادت کې د الله سبحانه وتعالی سره بل مخلوق شریکول، همدې ته شرک وایي. که دغه مخلوق ملائک وي، که دغه پیغمبران وي، که دغه اولیاء وي، که دغه بزرگان وي، که صوفین وي، که هر څوک وي، که مړي وي، که ژوندي وي، دا ټول مخلوق دی، مخلوق الله پیدا کړي دي. نو دغه مخلوق د الله سره په دې عبادتونو کې شریکول دې ته شرک اکبر وایي او په دې باندې انسان د اسلامي ملت نه خارجي. او د شرک اصغر باره کې موږ داسې قاعده بیان کړې وه، داسې ضابطه بیان کړې وه چې کل وسیلة و ذریعة، هر هغه وسیله او ذریعه چې د هغې نه شرک اکبر پیدا کېږي، نو دغې وسیلې او دغې ذریعې ته څه وایي؟ شرک اصغر وایي. او د دې مثال موږ داسې ورکړی و لکه محبت الصالحین، د صالحینو سره محبت کول دا د ایمان شعبه ده، خو په دې کې الغلو فی محبت الصالحین، د حد نه تجاوز کول. ګوره د هر یو څیز یو حد معلومي، په دغه حد او په دغه مقدار کې به سټاپ کېږي، اخوا به نه ورځي چې ورلې نو د دې نه مشکل پیدا کېږي. لکه د صالحینو سره مینه او محبت کول دا ایمان دی، خو چې د هغې سره دومره مینه وکړي چې دغه مینه تا داسې درجې ته ورسوي چې ته د دې صالحینو نه بیا دعاګانې غواړې او په دې باندې برکتونه حاصلې او دا عقیده ستا جوړه شي چې دا صالحین موږ ته خیر او ضرر را رسولی شي، نو لاړه عقیده دې تباه او برباد شوله او د ښکلې سرمایې نه محرومه شولې. نو دې ته شرک اصغر وایي، هر هغه وسیله چې د هغې نه شرک اکبر پیدا کېږي. په دې باب کې بیا مصنف رحمه الله دا نایاب ښکلی کتاب چې لیکلی، په دې کې دا طریقه دې اختیار کړې ده چې هغه ټول مکمل بابونه راوړي چې بعضې بابونه د شرک اکبر سره تعلق ساتي او بعضې د شرک اصغر سره، او چې دې ټول نه سړی ځان وساتي نو دا یو ښکلی مؤمن دی.
په دې کې مخکې بابونه ذکر کړی چې ذبح د غیر الله لپاره دا شرک اکبر دی، نظر د غیر الله لپاره دا شرک اکبر دی. ولې؟ نو چې موږ قاعدې ته فکر وکړو ځکه چې دا د عبادت انواع دي او د عبادت انواع د غیر الله لپاره کول همدې ته شرک اکبر وایي. نو اوس دا باب چې مصنف رحمه الله راوړي دا هم د هغه بابونو څخه دی کوم چې د شرک اکبر سره تعلق ساتي، د کوم په وجه باندې چې انسان د دایره اسلام نه خارجي د هغې عنوان دی په غیر الله سره پناه طلب کول. په غیر الله سره پناه طلب کول د شرک اکبر دی. ولې؟ ځکه پناه ورکول، بچاو ورکول دا د رب العالمین دپاره خاص یو عبادت دی چې د هغه سره په دې کې هیڅ څوک شریک نشته. پناه تا ته د الله نه علاوه بل هیڅ څوک نشي درکولی، که پیغمبران دي، که ملایکې دي، که ولیان دي، که بزرګان دي، تا ته پناه نشي درکولی. وجه دا ده که دا مخلوق دی، مخلوق که پیغمبر تا ته پناه درکولی شوی خپل ځان به د مصیبتونو د امتحاناتو نه بچ کړی وی، خپل ملګري به د مصیبتونو امتحاناتو نه بچ کړی وی په هغه وخت کې چې هغه موجود و. نو اوس چې دغه پیغمبران د دنیا تللی دي هغه نشي کولی چې هغه تا ته پناه یا بچاو درکړي. الله فرمایي قل اعوذ برب الفلق. اے محمد صلی الله علیه وسلم ته ووایه چې زه پناه غواړم برب الفلق، په رب د سبا باندې چې شپه وچه او سبا ترې راوباسي، داسې قادر ذات باندې زه پناه غواړم. قل اعوذ برب الناس، ته ووایه زه پناه غواړم په رب د انسانانو باندې، د دې انسانانو چې کوم رب دی دا چې پیدا کړي دي، د دیو تربیت چې کوي، دیو ته چې رزق ورکوي، دا نظام چې چلی، دغه ښکلی رب زه په دې باندې پناه غواړم. ملک الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس، زه د شیطان د خناس د وسوسو نه په رب العالمین پورې پناه غواړم. او زه په رب د سبا باندې د هر مخلوق د شر نه پناه غواړم. نو پناه ورکول او پناه غوښتل د بنده د طرف نه پناه غوښتل خاص دي په رب العالمین پورې، په خپل رب باندې به پناه طلب کوي. د دې د وجه نه مصنف فرمایي چې من الشرک، یاد وساته ګوره دا شرک دی الاستعاذة بغیر الله، پناه طلب کول په غیر الله پورې د مصیبتونو نه. نو په دې کې ټول هغه عقیدې اختصارا هغه داخليږي چې څوک په قبرونو باندې پناه غواړي، یا ولی بابا راورسېږي ما د دې مصیبت نه ماته پناه راکړي، یا پیر بابا راورسېږي د دې مصیبت نه ماته پناه راکړي، یا خون دروازه بابا راورسېږي د دې مصیبت نه ماته پناه راکړي، یا مولا مجید بابا راورسېږي ماته د دې مصیبت نه پناه راکړي. والله بالله ثم تالله محترم ورونه چې همدې ته شرک وایي. ځکه چې دغه باباګان اول خو دا پته نه لګېږي څوک دي، دویم که دا قبرونو کې دې پته نه لګېږي چې دا په کوم ځای کې دي، جنت کې دي جهنم کې دي، که په جنت کې مې تا ته هیڅ خیر نه رارسېږي، ستا نه اصل خبر نه دی. نو دا د غیر الله نه دغه پناه غوښتل دا شرک دی. د دې دپاره مصنف رحمه الله آیات راوړي چې وقول الله تعالی د الله دا وینا چې وانه کان رجال من الانس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. سړیو د انسانانو نه چې هغوی به پناه غوښتله په کسانو د پیرانو باندې، نو فزادوهم رهقا د انسانان راولګېدل او دا پیران یې سرکشه کړه سرکشه. دا به په دې دشتو کې چې به کله د خلکو سفرې کولې نو د شیطانانو د پیرانو به دا تنګوو، نو هغه به څه ویلې چې اعوذ بسید هذا الوادي من سفهاء قومه، زه د دې علاقې چې کوم مشر پیری دی زه په هغې باندې په هغې پورې پناه غواړم د دې د قمقلانو او کشرانو نه. نو هغه پیري به ویلې چې بس هغه به داسې به خوشحاله شه چې سړي ما پورې پناه غوښتله، نو د کشرانو ته به ویلې داسې مه وایه. نو دا پیران بس شروع دین دا معلومه شوله چې غیر الله پورې او دا د کفر دی په غیر الله پورې پناه غوښتل. همدارنګې دې باره کې دا حدیث به ووایو عن خولة بنت حكيم رضي الله عنها. خولة رضي الله عنها فرمای سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، ما دا الله دا رسول صلى الله عليه وسلم اوریدلی دی فرمایلی
من نزل منزلا فقال څوک چې یو ځای کې راکوش شو پړاوی ونیو دیره واچوله یو ځای کې دیره شه فقال او دی وفرمایل اعوذ بکلمات الله التامات من شر ما خلق زه په د الله په هغه پوره کلماتو سره پناه غواړم د هر مخلوق د شر نه لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك نو رسول الله فرمایي چې دته به هیڅ ضرر ورنکي تر دې چې دا د دې مکان نه بل ځای ته منتقل نشي رواه مسلم دا حدیث امام مسلم رحمه الله راوړی نو په دې کې دا خبره واضحه شو چې د الله کلمات چې دي دا مخلوق نه دي دا خبره هم ثابته شو چې قرآن کریم د الله کلمات د مخلوق نه دي ځکه په مخلوق باندې پناه غوښتل شرک دی او دلته د الله رسول فرمایي چې څوک د الله په کلماتو باندې پناه وغواړي الله به یې د هر شي د شر نه محفوظ کړي نو دا خبره واضحه شو چې په غیر الله پورې پناه غوښتل دا شرک دی همدې کې مختصر دا د سورة الجن چې کوم آیاتو د دې تفسیر د دغه معنا واضحه شوله همدارنګه دا دعا د دې ډېره فایده ده چې اعوذ بکلمات الله التامات من شر ما خلق دا دعا زده کول او په دې باندې پناه غوښتل دا د مؤمن اسلحه ده او په غیر الله باندې پناه غوښتل دا د مشرک عقیده ده د دې نه ځان ساتل پکار دي والله تعالی اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين